د غزني د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له تعلیمي مرکز څخه 150 تنه زده کوونکي فارغ شول. د مسئولینو په وینا دغه زده کوونکو ته د 4 میاشتو په موده کې د کمپیوټر زده کړې ورکول شوي دي. دوی زیاتوي چې دغه لسمه دوره ده چې له یاد مرکز څخه زده کوونکي فارغیږي. د لسم ځل لپاره موږ نن یو ځل بیا 150 تنه ځوانان د کمپیوټر له برخه څخه فارغان ورکړو. په دې کې اکثر هغه ځوانانو چې دوی په د ښار په نورو کورسونو کې نسوی کولی سي په جټ پیس باندې زده کړې وکړي، نو خوشبختانه موږ دوی ته دا زمینه مساعده کړه چې په وړیا ډول په همدې کورس کې 4 میاشتو لپاره د کمپیوټر په برخه کې زده کړې وکړي. په همدې حال کې یو شمېر زده کوونکي او د دوی کورنۍ خوښ دي چې حکومت د دوی ځوانانو ته د زده کړو په برخه کې ځانګړې پاملرنه کوي. داسې موږ دلته په اطلاعاتو کلتور ریاست کې تقریبا له 4 میاشتو وروسته د کمپیوټر له پروګرام څخه فارغېږو. دا ډېر د فخر او ویاړ ځای ده او زه د یو ځوان او فارغ زده کړیال په حیث باندې د اطلاعاتو کلتور ریاست البته د ځوانانو چارو د امریت تر چتر لاندې د یو تن ځوان په حیث باندې ډېره مننه کوم. د دوی کارونه هڅې او خدمتونه ستایم او هیله ده چې دوی به دغه لړۍ لا پراخه او دوامداره کړي. ډېر ښه ده. شخصي تجهیزي پیسې غواړي یا 2000 یا 3000 دا د غریبانانو لپاره ډېر ښه ده. مقصد بعضې بیچارهګان شی هم نه لري، مقصد چې دلته راسي خوارانو مسکینان خپله خرڅه د کور نشي رسېدی، خو مقصدونه ده نو زوی ته به څه خرڅه ورکړي چې ورورګونه مقصد شخصي ووایي. نو خدای دې وکړي چې مقصد لام خلک ورته تشویق شي، خلک ورته راسي. د غزني د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسئولین وایي چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته له دې تعلیمي مرکز څخه له 2300 څخه ډیر کسان په بیلابیلو برخو کې فارغ شوي او له 3500 څخه ډیر نورې خصوصي انسټیټیوټونو او تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي.